یو وخت د شنو غرونو ترمنځه په یو ښکلي کلي کې یوه ښځه اوسېده. نوم یې زرغونه و. زرغونه بده انسانه نه وه، خو یو لویه کمزوري یې لرله. هغه ډېره لالچي وه. زرغونې به هر وخت ویل که لږ وي زړه مې نه خوشحالېږي. زرغونه د خپل خاوند ګل محمد سره اوسېده. ګل محمد یو ساده، رښتینه او خوشحاله سړی و. هغه به هر سهار کار ته تلو او ماښام به کور ته راستنېدو. یوه ورځ زرغونې ته یې وویل زرغونې الله موږ ته ډېر څه راکړي، قناعت پکار دی. زرغونې زر جواب ورکړو. الحاد د غریبو کار دی، مالداري د عقل نښه ده. ګل محمد وخندل، په زړه کې خفه شو. یوه ورځ زرغونې دوه ډوډۍ پخې کړې او ځان ته یې یو واخیسته او بله یې ګل محمد ته ورکړه. چې ډوډۍ یې وخوړه یې ویل دا کمه ده، نوره به جوړه کړم. ګل محمد وویل زرغونې دا خو بس دی. او زرغونې ونه منل. زرغونه مړه نه شوه. بله ورځ زرغونه بازار ته لاړه. بازار کې ډېره ګڼه ګوڼه وه. خلکو چغې وهل راشئ هر څه واده. زرغونې هر څه اخیستل. بازار کې یو زوړ سړی ولیدو. اوږده ږیره یې وه او په لاس کې یې یو کوچنی دیګ نیولی و. زوړ سړي وویل لورې دا دیګ جادوي دی. زرغونې سترګې حیرانې شوې. جادوي څه کوي؟ زوړ سړي ویل هر څه چې غواړې جوړوي، خو یو شرط لري. زرغونې وویل شرط زرغونه دی، پیسې واخله. او دیګ یې واخیستو. پورته چې راغله زرغونې په خندا وویل دیګه ډوډۍ جوړې که. ناڅاپه دیګ ډک شو. زرغونه ډېره خوشحاله شوه. خو بیا یې وویل نورې هم جوړې که. دیګ بیا ډک شو. بیا یې وویل دا نورې جوړې کړه. ډوډۍ روانه وه. اور ډک شو. انګړ ډک شو. زرغونه ویرېدله او چغې یې وهلې بس ودرېږه. دیګ نه ودرېدلو. خلک راغلو. اندل ماشومانو ویل زرغونې خاله دا خو سیلاب شو. په دې وخت کې کریم راغی چې یو عقلمند سړی و. هغه وویل زرغونې دا شرط نه و اورېدلی. زرغونې په ژړا وویل څه نه پوهېدم. کریم وویل دا وایه بس کافي ده. زرغونې په ژړا کې وویل بس کافي ده. دیګ ودرېدو. زرغونه ډېره شرمېدلې وه. خلکو ته یې ویل لالچ انسان ته شرم او تاوان رسوي. ګل محمد وخندل او ویې ویل اوس پوه شوې. زرغونې وویل دا نن نه وروستو به زه قناعت کوم. د هغې وروستو زرغونه بدله شوه. قناعت یې زده کړو. خوشحاله شوه او د کلي خلک یې هم خوښ شول. نو لالچ انسان ته تاوان رسوي. قناعت خوشحالي راوړي. نو خوږو کتونکو ویډیو در سره لایک او چینل در سره سبسکرایب کړئ.